د اسرایل صدر ایزک هرزوګ په واشنگټن کې کانګرس ته د امریکا او اسرایلو د اړیکو په اړه خپل وینا کې ویلي چې ایران د دواړو هیوادونو لپاره لویه خطر ده. ایران داسې اټومي وسله ترلاسه کولو باندې کار کوي چې منځني ختیځ او نورو لپاره خطر جوړوي. ایزک هرزوګ دغه سفر په داسې حال کې کوي چې غربي غاړه کې د يهوديانو د ودانو په جوړولو باندې شخړه روانه ده. صدر هرزوګ دغه ودانو دفاع کړي او وايي اسرائیل به د امن په اړه خبرې ونه کړي په داسې حال کې چې د ترهګرو لخوا ګواښل کیږي. رښتینې سوله په تاو تریخوالي کې نشي راتلی. د روانې میاشتې په پیل کې د حزب الله مشر سید حسن نصر الله ویلي وو چې د اسرائیل تر کنټرول لاندې د لبنان خاوره باید آزاده شي. دا د لبنان ځمکه ده، اسرائیلو بیا ونیوله. نه یوازې دا چې بیرته یې ونیوله بلکې دیوال یې پرې هم جوړ کړی. د صدر هرزوګ وینا نه وړاندې د کانګرس ځینې غړو د فلسطینیانو سره د اسرائیلي حکومت د چلند په اړه اندېښنه څرګند کړي. صدر هرزوګ وویل اسرائیل ریاست نه انکار د يهودیت پر ضد دی، مګر هغه مني چې د انتقاد گنجائش شته دی. د اسرائیلیانو او امریکایانو نوې نسل چې د مشرتابۍ لپاره تیار دی، یو داسې نسل چې د اسرائیلو د جوړېدو په وخت د سختیو نه ناخبره وو، یو داسې نسل چې د دواړو هیوادونو د اړیکو بنیاد جوړولو کې کردار نه دی ادا کړی، یو نسل چې شاید امریکا او د اسرائیل اړیکو ته د قدر په سترګه وګوري. د اسرائیل د عدلیې نظام ته د بیا کتنې لپاره د وزیر اعظم نتنیاهو د پلان پر ضد په هیواد کې احتجاجونه روان دي. د ناقدینو په نظر دغه پلان د هیواد نظام امریت په لور بوزي. په دغه اړه صدر ایزک وویل هغه تود بحث چې بیرته کور کې روان دی، حتی دا اوس چې مونږ خبرې کوو دا په اسرائیل کې د جمهوریت له سببه دی. د اسرائیل د جمهوریت بنیاد آزاد او شفاف انتخابات دي، کوم چې د خلکو رای ته احترام لري، د بشري او مدني ازادۍ په اساس د لږکیو حقونه محفوظ کوي او مضبوط او آزاد عدالتي نظام یقیني کوي. په امریکا کې د يهودیت د اصلاح یو استازي وایس اف امریکا ته ویلي چې د اسرائیلو په حکومت کې د چیک اینډ بیلنس نظام لري کول د اندېښنې وړ خبره ده. دا د حیرانتیا وړ ستونزه ده. هغه څه چې وزیر اعظم او د هغه ستونزمن ائتلاف وړاندیز کړی دی، دوی غواړي چې د قاضیانو د ټاکلو طریقې نه واخله هر څه بدل کړي چې دوی د خپلې خوښې قاضیان وټاکي او عدلیې بیا کتنې نظام ختم کړي. د امریکا صدر جو بایدن سکهال اخره کې وزیر اعظم نتنیاهو ته هم د امریکا د سفر بلنه ورکړي. د وایس اف امریکا خبريالي کیترین جیپسن لپاره عدنان رشید، واشنگټن.